هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي. درنو او قدرمنو لیدونکو، هغه دوه روږدي کسان چې یو یې 10 کاله او بل یې 13 کاله له خپلو کورنیو څخه لرې او له درکه وو، د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت لخوا راټول شوي وو. نن به په سالمه توګه خپلو کورنیو ته وسپارل شي. هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی درملن غواړي، زخمی زخمی وجودی درملن غواړي. هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی. 10 کاله د دویمه نادرک ورانه او دا نن نه ده، دا نن زه خبر شوم دلته راغلم سهار ملازان وخته دلته دروازه کې مې پوښتنه وکړه بختیار په نوم بندي دی هو یا بختیار ته مې غږ وکړو بیا رښتیا بختیار هم دلته و. دا 10 کاله 2 کاله دلته بندي خانه تېر کړو، 2 کاله مخکې هم دی ورکو، دا 10 کاله شو. دی همداسې خو چې عمل وکړي سه مهربان نشه وکړي بیا په خپل مور پلار چېرته پرېږدي، خو دا هماغه نشه کې ډوب کړه. قرآن شریف ختم کړی دی سه مهربان، سبق یې ویلی دی دیني مسله کې ښه پوه دی. موږ ډېر خوشحال یو سه مهربان چې ډېر خوشحال یو ورنه چې دلته دا 10 کاله دا دویم وروکو، دا 10 کاله بعد سه مهربان چې هلته خبر شو موږ ټول کورنۍ داسې خوشحال شو چې فقط چې د مور نه اوس پیدا شوي. د کارتینو نه راوستلو امارت اسلامي جمعوري کې زمونږ هلته بیخي حالت خراب و، سړک غاړې کې پراته وو، واوره و، بیخي بد حالت و. دوی نه بیخي زه ډېره خوشحاله یم. وایي بد سړي سره کښېنې بد به یې، که سم سړي سره کښېنې سم به یې، پوه شو. د یو سره کښېناستمه بل سره کښېناستمه ونیسه، یو دوت ووهه 2 دوت ووهه، ښه شی دی او داسې دی. خو هغه انډیوالان اخر چې ورسره کښېناستم هغوی نشه یې کړم. احساس مې دا دی ډېره خوشحاله یم، پوه شوې. بیخي یعنې داسې خوشحالي مې لیدلی نو دومره خوشحاله یم. یو جهان مننه. امارت اسلامي افغانستان. ټول جهان منلیا هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن. درنو او قدرمنو لیدونکو، هغه کس چې له خپلې کورنۍ څخه 13 کاله لرې و او په دغه بد عمل باندې اخته و، د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت لخوا نن خپلې کورنۍ ته له درملنې او تداوۍ څخه وروسته سپارل کېږي. نور حال د ده له خولې اورو. اسماعیل ما ولد د غلام صدیق د بغلان د ولایت او په مدت د 15 کاله کېږي چې عمل لرم، 12 کاله کېږي چې له کوره لرې یم، 15 کاله مې عمر ده. زه ایران ته تللی یم، مهاجر وم، هلته زه معتاد شوم، په دې موادو په دې درد ګرفتار شوم و بیرته افغانستان ته راغلم. الحمدلله شکر د خدای د امارت اسلامي موږ سره ډېر غټ کومک وکړو. موږ یې دلته راوستو چې شفاخانې ته تداوي لاندې ونیولو، موږ یې تداوي کړو، شکر د خدای ده. او ما 12-14 کاله کېږي چې له کوره لرې یم، کور ته نه یم تللی حقیقت. او اوس د نشهیي توکو له معینیت نه موږ تشکري کوو چې موږ سره یې ډېره غټه مرسته کړې ده. الحمدلله شکر د خدای ده، خدای دې دوی ته تاوان و عزم طاقت ورکړي. موږ یې خپل کورنۍ ته الحمدلله شکر ده صحیح روغ جوړ تندرسته تحویل ورکړو، تحویل هم ورکوي، جوړ تیار یاستو دغه ساعت کې صحتمند ده. دا نوي نسل ته هم دا پیغام ده چې کولی شي دلته څوک چې مثال په موادو مخدرو باندې ګرفتار وي یا په دې درد باندې اخته وي، کولی شي چې دې شفاخانو ته معرفي شي او دلته تداوي کېږي حتما په زور د الله تعالی. ما ایران کې تدریس کاوه، 12 کاله ما هلته درس ویلی ده. خرابو ملګرو سره موږ په دې لاره اخته شولو. له بیرون نه زه یو ورزشکار وم، 4 خطه مې د کانکو درلودل، مبارزه مې هم کړې ده،
کلکې مبارزې مې کړي شکر د خدای د ولې خرابو ملګرو زه بې لارې کړم لارې وویستم اصلي د زندګي لارې نه او دې لاره من د ګرفتار کړم نوي نسل ته مې دا نصیحت ده چې انتخاب د انډیوال او د ملګري یا دوست ځان ته انتخابي زندګي کې ډېر پام لرنه وکړي کار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي